کندهار ښاروالي څه موده مخکې د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د اساسي قیریزي کولو پروژه افتتاح کړه چې د هغه د جملې څخه یوه برخه یې د ښار په درېیمه ناحیه کې د شینغزي اصحابي زیارت څیرمه په محب الله کارته کې عملي کیږي. دا د محب الله کارتې سړک دی، تقریبا 300 متره اوږدوالی او 9 متره بردوالی لري. یوه میاشت مخکې یې د رغولو چارې راپیل سوې او پاته کارونه به یې د یوې میاشتې په موده کې بشپړ سي. دغه سړک چې دی د سبګریډ طبقه پای ته رسېدلی دی، اوس بیا د سبیس چارې جریان لري او بیا د دې وروسته چې کله د سبیس چارې پای ته ورسېږي نو پسې طبقه د بیس کورس ده چې هغه بیا هم په خپل وخت انشاءالله پای ته ورسېږي. او په دغه پروژه کې چې زموږ سره ټوټل 15 کارګر کار کوي چې 4 نفره مسلکیان دي او یو ولس غیر مسلکي کارګر د دغه سیمې څخه موږ په کار کې موږ د کندهار د ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دلته د کار زمینه برابره کړې. د دغه سړک په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. اول قدم کې د کندهار ښاروالۍ څخه ډېر منندې یو، ځکه دا سړک چې و اول سر ډېر خراب و، جریان ښه خوند کوي چې جوړ شي، خپل د وطن جوړښت دی، خپل د وطن لپاره کار دی. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر د ویاړ ځای دی. هغه هم لویږي، بل دوکانو ته ډېره فایده لري او دا کلي ته فایده لري، ځکه چې د خټې مټې ورکېږي نو دلته اوبه درېدلې، اوبه به ولاړې وې، خټې به وې، اوس پوخ سو. نو نن پتو غیرت کې سیال نسته په جهان، جنت افغانستان د جنت افغانستان، دا غرونه مې هډوکي دا اوبه مې د تن